د ګلبدین حکمتیار ژوندلیک. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د افغانستان مشهور سیاسي څېره ګڼل کیږي. نوموړي له پخواني شوروي اتحاد سره د جګړې پر مهال د پخوانیو جهادي مشرانو پرتله توند دریځ او سیاست درلود. ګلبدین حکمتیار د 1926 لمریز کال لړه میاشت کې د افغانستان شمالي کندوز ولایت کې زیږېدلی دی. نوموړي د کابل پوهنتون انجینرۍ پوهنځي کې لنډه موده درس ویلی، خو د خپلو سیاسي فعالیتونو له کبله یې لوړې زده کړې پرېښودې او په 1949 کال کې د مسلمانانو ځوانانو د ټولنې غړی شو. له 1951 کال څخه تر 1953 کال پورې بندي و. بیا د محمد داود خان له کودتا وروسته پاکستان ته ولاړ. ښاغلی حکمتیار د 1915 کال د غویي میاشتې له کودتا وروسته یې د خلق دیموکراتیک ګوند په مشرۍ د حکومت پر ضد فعالیتونه او بریدونه پیل کړل. د ګوند جوړښت او د پاکستان ملاتړ. ګلبدین حکمتیار پیل کې د برهان الدین رباني په مشرۍ د جمعیت اسلامي ګوند غړی و، خو په 1958 کال کې له د ګوند د جلا او د حزب اسلامي په نامه بل ګوند یې جوړ کړ او ځان یې د ګوند مشر وټاکه. حزب اسلامي د افغانستان د جهادي ګوندونو په منځ کې تر ډیره د پښتنو میشتو سیمو ملاتړ ترلاسه کړ. حزب اسلامي له پخواني شوروي اتحاد سره د جهاد په لومړیو کلونو کې تر ډیره د جهاد لپاره مرستې جلب کړې. واک ته د رسېدو هڅې. له افغانستانه د پخواني شوروي ځواکونو له وتلو وروسته حکمتیار د افغانستان په ختیځ جلال آباد ښار کې لوی عملیات پیل کړل چې هدف یې د نجیب الله په مشرۍ د حکومت ړنګول و. خو دغه عملیات چې هغه وخت ځانمرګي عملیات بلل کېدل له ماتې سره مخامخ شول. حکمتیار په دې عملیاتو کې د ماتې پړه پر یو بل جهادي مشر احمد شاه مسعود واچوله. په 1949 کال کې دغه وخت د دفاع وزیر شاهنواز تڼي په مشرۍ د نجیب الله له ځینو ناراضو ملګرو سره کودتا سمبال شوه، خو ژر له ناکامۍ سره مخامخ شوه. په 1901 کال کې د مجاهدینو له بریا وروسته حکمتیار کابل ته ولاړ، خو دا چې د پېښور له هوکړې وروسته برهان الدین رباني له شپږې میاشتې ټاکل شوي وخت وروسته څوکۍ پرې نه ښوده. د حزب اسلامي په ګډون له دولت سره د ځینو جهادي ډلو لانجه د ماشي تر کشولو پورې ورسېده. حکمتیار د کابل په جنوب چارسیاب سیمه کې خپل ځواکونه ځای پر ځای کړل او له غذایي د برهان الدین رباني په مشرۍ د دولت پر ضد جګړه پیل کړه. په 1940 کال په وروستیو میاشتو کې کله چې طالبانو د افغانستان ډېر برخې ونیوې، حکمتیار د برهان الدین رباني په مشرۍ دولت کې د لومړي وزیر څوکۍ ته ځان چمتو کړ، خو مشرۍ ډېر دوام ونه کړ. طالبان راغلل او حکمتیار ایران ته پناه یوړه. وسلوال مخالفت. حکمتیار د 2000 میلادي کال د سپټمبر د 11 له پیښو او د طالبانو د تحریک له ړنګېدو او افغانستان د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو له راتلو وروسته د بهرنیو ځواکونو پر وړاندې وسلې ته لاس کړ. حکمتیار چې د پخواني شوروي اتحاد پر ضد له افغانستان نه د روسي ځواکونو پر وتلو ټینګار کوه، اوس یې هم له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو تاکید کوه او د ټاکنو پر بنسټ د اسلامي دولت جوړېدو شعار یې اصلي غوښتنه وه. نوموړی که څه هم له طالبانو سره مخالف و، خو پر افغانستان د امریکا د برید په لومړیو ورځو کې حکمتیار د امریکا د ګام تیری وباله او ویل که امریکایي ځواکونه افغانستان ته ننوځي نو دی به یې پر وړاندې وجنګېږي، چې همداسې هم وشول. د طالبانو له سقوط وروسته تر اوسه د ګلبدین حکمتیار د اوسېدو ځایګي څرک نه لګېږي. امریکا د حکمتیار پر سر 25 میلیونه ډالره جایزه اعلان کړې وه. حزب اسلامي د نورو جهادي ګوندونو پرتله ټینګ ګوندي جوړښت درلود، خو په وروستیو کې پر ځینو څانګو وویشل شو. د حزب اسلامي ګوند په ښکاره کابل کې فعالیت کوي او دفتر لري. د افغانستان د 1988 کال ټاکنو کې د حزب اسلامي ګوند دغه څنګه د حامد کرزي ملاتړ اعلان کړ. دغه ګوند ویلي وو ځکه د حامد کرزي ملاتړ کوي چې هغه له طالبانو ګلبدین حکمتیار سره د سولې پلوی دی، خو ګلبدین حکمتیار په خپله د افغانستان ټاکنې تحریم کړې وې. قدرمن لیدونکو، دا و د ګلبدین حکمتیار ژوندلیک. هیله ده چې خوښ شوی وي. د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ.